علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ د کندونو په شان یو ښکلی تصویر وباسو، هم په خپل موبایل کې. ډېره ښکلې کیمره ده ملګرو. نو د ویډیو د شریک کېدو مخکې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي وئ یا زموږ په چینل کې نوي یاست، نو زموږ د ټیکنیکل پښتو زده کړې چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او هغه د کوم بل آیکن آپشن چې راځي هغه هم پر ووهئ، زموږ هره نوې ویډیو ستاسو پورې اول در ورسېږي. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تر ټولو نه اول ملګرو تاسو خپل د اسټور څخه دا یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ملګرو، پرو کیم ایکس لایټ. دا ډېره ښکلې زبردسته کیمره ده ملګرو. د دې لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې د دې لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی وي، له هغې څخه په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. او نور ملګري هم فیسبوک پیج، وټساپ، ټلیګرام هم کولی شي چې دې لینک پیدا کړي او رسید څخه په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړي. ملګرو دلته به تاسو یو وار ور داخل شئ. ګورئ ملګرو زما ستاسو وینئ مخامخ لاس چې دی هغه لږ صفح ښکاري، تک په بګراونډ چې د وروسته بګراونډ هغه لږ خړ ښکاري ملګرو. ډېره ښایسته کیمره ده، تاسو ویډیو هم پرې کولی شئ، عکسونه هم پرې ایستلی شئ ملګرو. دلته به ایچ ډي آر ورته آن کوي ملګرو، تاسو به وینئ خبره دی ملګرو. دا به تاسو ورته آن کوي ملګرو، بښئ زه ویډیو کې راغلی یم نه، ایچ ډي آر مې ورته آن کړه ملګرو. تاسو وینئ زموږ لاس بیخي ښکلی دی، ستیا ګراوند خړ ښکاري. ډېره خوندوره کیمره ده ملګرو. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو ما تاسو لپاره د ټیکنیکل پښتو زده کړې چینل لخوا در وړاندې کړه. تر بله ویډیو زه تاسو ته حاضر کړم، تر بیا ښې چېرې ښه ونه خدای په امان.